دنیا کې دوه قسم خلک اوسېږي یو هغه خلک چې هغوی ته مرګ یاد دی قبر یاد دی آخرت یاد دی جنت یاد دی جهنم یاد دی او د هغې دپاره ستړي کوي مال لګوي جان لګوي خپل صلاحیت او استعداد خرج کوي د داسې انسان چې کله نیټه پوره شي د رزق دانې ختم شي اوبه ختم شي هواګانې ختم شي ملک الموت یو فرشته الله مقرر کړی د انسانانو نه روح قبض کوي قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم ای زما حبیب دی امت ته دی وایا ستاسو نیټه پوره شي ملک الموت درشي تاسو نه روح قبض کی لا یستاخر ساعتا ولا یستقدمون یو سکند نه مخکې کیږي نه رستو کیږي نو کوم انسان چې ځان له آخرت کور جوړ کړی دی الله یې راضي کړی دی دته چې ملک الموت فرشته را مخامخ شي نو دته سلام وکي السلام علیک یا ولی الله اے د الله دوست السلام علیک قم فخرج من دارک التي خربتها الى دارک التي امرتها را پاسه دی کورنا د دنیا دا کور خو دې جوړ نه ک هنن دې داسې کور ته بوزم چې هغه دې جوړ کړی دی هغه دې آباد کړی دی دې ډیر په خوشحالي او ملک الموت ډیر په سانتیا د دن روح قبض کی او کوم انسان چې د دنیا بنگله جوړه کړی دا او د دن مرګ ير دی قبر ير دی الله ير دی آخرت ير دی جنت ير دی جهنم ير دی او د نفس شیطان د خواهشاتو په اتباع کې ډوب دی اچانک د ژوند سفر ختم شو د رزق دانی ختم شي وب ختم شي هواګانی ختم شي ملک الموت فرشتہ راشي د تویا عدو الله اے د الله دشمنه قم فخرج من دارک التي امرتها الى دارک التي خربتها را پاسه دی کور نه تدا کور جوړ تا خو د همیشه سیدو کور نه دی او رازنن دی دا سکور ته بوزم چې دی پخپل روان کړی اگر روان کور ته دی بوزم نو دی وران کور ته تلو ته تیار نه دی ته ملک الموت فرشتہ پریدینه اتی روح قبض کی نو د ځن کدن په وخت کې دی چغي وي خدا چغي دا ژوندۍ نوري قال انی تبت الان یا الله اوس می توبه ده قال رب ارجعون الله دنیا ته می واپس ولېګا لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا ډیر مال دولت را نه پاتې شو الله ستا په دین ستا په نوم به قربان کم ځان له بد اخرت کور جوړ کم الله تا برازي کم الله یو موقع یو چانس بل را تاسو بداسي سوق نه لیدلی چې دی الله دوباره راولېږي چې ځان له اخرت کور جوړ ک دا یو موقع دا یو چانس دی دا موږ تاسو ټول ته ملاوي الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا دا خلق د غفلت په خوب وددي مرګ سره د خوب نه را پاسي موږ ورته په قبر باندې غټولي کو اخري آرامګه حدیث کې راځي اتبعوا العلماء فانهم سروج الدنيا ومصابيح الاخره د خپل علماء تابعداري کوي د دې سره مینه محبت کوي ځکه هر عالم په دنیا کې نور دی او د آخرت ستوري دی ماخام چې نور پریوزي او بجلی نی یو پی ایس نی جنریټر نی نو موتا ته په مجلس کې یو بل نخکاری منګ چې د دې زنه باروزو دا مخامخ سړک منګ ته نخکاری کند نخکاری دیوال نخکاری بریکر نخکاری ویړنۍ نخکاری د خپل کور دروازه نخکاری کور ته لاړ شو خپل بستر راته نخکاری خپل کټ نخکاری خپل بچی راته نخکاری ځکه نور پرې و تیار رااله زما محترمو د کائنات نور د عالم دی الله مکه عالم ختم شو مدرسه بند شو او دا د قال الله قال الرسول اوازونه بند شو او دا د ماشومانو د الف با تا اوازونه بند شو دا سي د جهالت تیاری برا خوري شي چې موتا به یو بل پیجنونه منګ به نه پیجنو چې دا می پلار دی او دا می مور ده دا می تر دی او دا می چاچی ده دا می ماما دی او دا می مامی ده دا جایز دی او دا ناجایز دی دا حلال دی او دا حرام دی دا د جنت لاره ده او د جهنم لاره ده دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لاره ده او دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لاره ده زما محترمو دا سيزونه چې موږ پیژنو دا د دې علما کرامو برکت دی دا د مدارس برکت دی دا د قال الله قال الرسول برکت دی دا د قرآن برکت دی د خپل علماء سره به مینه محبت ساتو حدیث کې راځي اهل القرآن اولیاء الله دا قرآن والد الله دوستان دي دا
بستا د مسجد امام او دا قاری سے بو د شاگردان او دا د مدرسې مدرسین او پاغي کې طلباء کرام حدیث کې راځي دا ټول د الله دوستان دي فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله دوی سره دوستی الله سره دوستی ده او دوی سره دشمنی الله سره دشمنی ده زما محترم د خپل علماء سره بکلک رب تعلق ساتو مینه محبت بساتو مدارس سره تعاون کو او د مدارس د طالب علمان دا به جنتیان غنو حدیث کې راځي من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين تاسو کې چې څوک دا غواړي چې په دنیا کې راته جنتیان ښکار شي د جهنم نه آزاد خلق ښکار شي د قران د زده کړې طالب علمانو ته ګوري دا جنتیان دي دا د جهنم نه آزاد خلق دي فوالذي نفسي بيدي ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه زما دي قسمی په غزاد د چا په قبضه کې چې زما ساده کم طالب العلم چې د کور نه روان شي مسجد ترازی مدرسې ترازی د عالم دروازې ترازی د قران د زده کړې لپاره د ته په هر قدم باندې د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملاوي وبنا له بكل قدم مدينه في الجنه په یو قدم ورله جنت کی پورا خار جوړیږي ويمشون على الارض په دې اسمکه دا طالب علمان را رواني فرشتي ورته وزري غوړي والارض تستغفر له او دا اسمکه ورته هر قدم سره دعا کوي الله دې توبخي الله دې استامور پلارو بخي الله دې استا استادانو بخي څومره خوش قسمت چې په کلی کې محله کې په علاقه کې دینی مدرسه ده او دا ما شومان سار ما خام په دې لارو باندې تیریږي را تیریږي او تاسو کلی ته د رحمت فرشتي راځي دې ما شومانو ته وزري غوړي تاسو د خپل محلي د لاري کوسي تاسو ته روزانه دعا کوي تاسو بچو ته دعا کوي او د دې جامع اساتذه کرام ته دعا کوي په دې د الله شکر ادا وشهدت الملائکه بانه متقاء الله من النار اسمانونو کی فرشتي گوي ور کوي دا د جهنم نه آزاد خلق دي دا جنتیان دي د دوی دعاګانې قبلي زما محترمو د مدرسې د طالب علمانو سره به مینه ساتو محبت بساتو د خپل بچونه به طالب علمان جوړو د خپل بچونه به حافظان عالمان جوړو خپل بچي بزان د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړو مرګ یو حقیقت دی او دا مونږ تاسو ټول لره روان دي کل نفس ذائقه الموت هر زی روح له مرګ خامخا راځي او د مرګ نه هیڅ انکار نشي کولی لكل داء دواء په مقدس مکی بیماری شته دارو شته علاج مشته مرګ یو داسې بیماری ده چې نه علاج ته نه دارو شته ژوند الله پاک مونږ تاسو لرا کړی دی د آخرت د کور جوړېدو د پاره د الله او د الله د رسول د اطاعت د پاره د الله د غلامۍ د پاره د الله د محبت د پاره د الله د معرفت د پاره مونږ تاسو به مال لګو جان به لګو خپل صلاحیت استعداد به خرج کو د خپل بچو به صحیح تربیت کو د خپل بچی بزان د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړو